بسم الله الرحمن الرحيم. وعن جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابدأوا بما بدأ الله به، أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر، وهو عند مسلم بلفظ الخبر. جابر ابن عبد الله رضی الله عنه نقل لی په صفت او په طریقه د حج د نبی صلی الله علیه وسلم کې. ان دا حدیث خاصل کې تعلق ساتي د حج سره، لیکن حافظ ابن حجر هغه دلته یو بل مسله ثابتې. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله حج کاوه نو صحابه کرامو ته ویلیو په باب د صفا او د مروه ډیرې کې چې طواف ته صحیح چې دا د کم نه شروع کومنګا، صفا ډیرې نه شروع کو کده مروه ډیرې نه شروع کو. نو پیغمبر تو فرمایل ابدؤوا بما بدأ الله به، شروع کوي تاسو دا غسنا چې شروع ته کړی د الله رب العالمین. صحابو ته طریقو خدای چې په قران کریم کې لاول نمبر باندې صفا ذکر ده کنه، نو تاسو صفا ډیرې نه شروع وکي او مروه باندې ختموي بیا. ان الصفا والمروه من شعائر الله. صفا او مروه د نخول دین الله ندی چې په قران کې الله ول صفا ذکر کړي، لہذا تاسو صایم د صفا نه شروع کړئ او بیرته په مروه باندې ختموي. ول ابدأوا شروع کوي بما بدأ الله به، دا غسنه چې شروع کړي الله تعالی په قران کې معنی داغي په ذکر باندې شروع کړي، دا نو تاسو په عمل کې شروع کړئ. اخرجه النسائي، دا حدیث امام نسائی نقل کړی دی. هکذا بلفظ الامر، دقشان په لفظ د امر سره چې د امر صيغه ده چې ابدؤوا، وهو عند مسلم، او دا حدیث په نزد امام مسلم باندې داسې دی بلفظ الخبر، په لفظ د خبر سره. الته اخبار ورکړي نبی علیہ السلام په صحیح مسلم کې چې د حدیث نقل دي چې نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایل نبدأ مما بدأ الله به، موږ شروع کو دا غسنه چې الله ته شروع کړی دا. او امام نسائی چې نقل کړی دی نو هغه په لفظ د امر سره نقل کړی دی. یا خدا روایت بالمعنا دی او یا داري چې نبی صلی الله علیه وسلم خپل ځان اخبار امر کړي، خبره امر کړی دی چې موږ ته شروع کو او صحابه ته امرم کړی دی. دوه احتمال کېدلی شي. حدیث ته مسله څه معلومیږي؟ د حدیث ته مسله دا معلومیږي چې د دې حدیث خو تعلق دی د حج سره، لیکن ابن حجر دلته دا ذکر کړی دی د پاره دی چې په قران کریم کې د احکام په باره کې چې کوم ترتیب او هغه نقل وي نو هغه ترتیب باندې عمل کول پکار دي او به ترتیبي پای کې کول نه دی پکار. او دا حدیث ذکر کړي د پاره چې اشاره کوي دیتا چې اعتبار عموم د لفظ لدی، خصوص سبب لنه دی چې پیغمبر خدا حج په موقع دا ویل دی. لیکن هر یو کار چې په قران کې ذکر وي په ترتیب سره، څو پورې چې دلیل موجود نه وي چې ترتیب خیر دی کوونه کلی شي نو بیا جایز ده. لیکن چې کله دلیل موجود نه لري او په قران کې د یو مسلې باره کې د یو حکم باره کې ترتیب ذکر شي نو په دقه ترتیب عمل کول پکار دي. نو سراشي سورۃ المائده کې چې تاسو د اوداسه ترتیب ګورئ نو الته څنګه دی؟ یا ایو الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الكعبین. ترتیب دې کړی دی لاول لاسونه، دا لاول مخو، بیا لاسونه، بیا سر، بیا خپې. ترتیب څه کنه شو؟ نو لہذا ابن حجر دا حدیث دې په راول شي په قران کریم کې او داس په ترتیب سره نقل لې، لہذا په ترتیب سره کول هم پکار دي. دې لپاره دا حدیث هغه ذکر کړو. مسله به خو ان شاء الله تعالی کنه نه اعتبار عموم د لفظ لري، خصوص سبب لا نه دی. خدي اوس په ترتیب د اوداسه کې د علماء اختلاف په دې کې د جمهور علماء دغه قول خدا دی شرط ترتیب په اوداسه کې چې کوم دی دا لازم نه دی ویل کدا احناف قولم دی او په قران کریم کې چې کوم ذکر دی نو دا وو د پاره د جمع دی، مطلق د جمع د پاره دی، ترتیب د پاره نه دی وی. په دې کې قول امام شافعي رحمه الله غداري ادا یو روایت امام احمد هم نقل لې غداري چې ترتیب په اوداسه کې دا لازم دی، دا واجب دی. او دا غي دلایل هغه یو څو دلایل دي. یو دلیل هغه داري چې قران کریم کې الله رب العالمین او د ترتیب باندې ذکر کړي نو دغه ترتیب باندې کول پکار دی، به ترتیبي هغه نه پکار. دیم د دې حدیث ته معلومه شو چې د قران ترتیب باندې عمل کول پکار دی. ابدؤوا بما بدأ الله به. او دارنګي د
احادیث چې څومره ذخیره ده نو په دې کې به تاسو شرط یو حدیث پیدا نه کوي، یو حدیث چې په هغې باندې د علماو اتفاق ده چې صحیح سند والی او پای کې به ترتیب او داس هغه نقل وي، سوا د یو حدیث چې کوم په سنن ابي داود کې نقل، ابن ماجه کې نقل دی چې شیخ البانی رحمه الله امام زاهبي هغه ته حسن روایت ویل دي چې پای کې به ترتیب او داس نقل لې. دیو جن شیخ البانی هم د قائل چې ترتیب او داس کې د لازم نه دي، لیکن نور محققین علما وایي چې دغه حدیث شاذ دی، شاذ روایت ولی څومره راویانو چې د پیغمبر دغه نقل کړي او داس نقل کړي دی په بخاری کې، مسلم کې، دلته بلوغ المرام کې هم تاسو ورئ نو نور اچا دا به ترتیب او داس نقل کړي سیور دی یو روایت نه، لہذا دا شاذ روایت دی. احتیاط په دې قول کې دی چې په اوداسه کې ردی کې ترتیب لحاظ هغه وساتلی شي، او دا حدیثونه په هغې باندې دلیل غوره قول هم دا دی چې بې ترتیب اودس کولی پکار، بې ترتیب دا چې لاول خپې وینځي، بیا لاسونه وینځي، بیا سر مسه کې، بیا پوز ته ورته نه په ترتیب باندې اودس کول پکاري. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې څومره احادیث نقل او طریقه د اوداسه پکې نقل لا نو په ټولو کې په ترتیب باندې اودس نقل، دا عمل مستمر د نبی علیه السلام هم دلیل سره د وجوب دی.